چاته د لاس ملاولو په ټیم کې داسې پې ور ټیټېدل دا ګوره شریعت مبارک نه خوښوي. ټیک ته ستا پیر صاحب به وي، ستا عالم صاحب به وي، ستا استاد صاحب به وي، پکار تاله دا ده چې تا ته د خپل پیر صاحب ګوره دا طریقه وښایي چې شریعت مبارک ګوره دا طریقه ښودلې ده. تا ته خپل استاد صاحب دا طریقه وښایي چې ما او تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا طریقه ښودلې ده. دې وجې نه چې یو سړی د چا سره لاس میلاووي نو هغه دپاره پکار نه ده چې دا ورته ورټیټ شي. ګورې بعضې خلک وي که نه چا سره چې لاس میلاووي نو دا پې داسې ورپرېږدي لکه د رکو حالت جوړ کړي، یا د سجدې غوندې پې دا لاس بیا د هغه په لاس باندې او دا تندي د هغه په لاس باندې وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو کسانو تېنه تپوس وکړو، وی صاحب مصافحه مونږ به د یو بل سره لاس څنګه میلاوو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل یعنی یو کس د بل سره لاس میلاوولی شي. دې وجې نه دواړه لاسونه میلاول پکار دي. ادب دا ده بعضې خلک بې هغه یو لاس میلاووي، ټیک ته جایز به وي، دا جایز ده، خو ادب ما تا ته شریعت مبارک ګورې ادب ښودلی ده. دې وجې نه سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کی یو باب ذکر کړی ده، المصافحه باب المصافحه بالیدین، چې لاس په دوو لاسونو باندې لاس میلاوول دا څه شی ده؟ دا سنت طریقه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه نقل ده. او بعضې خلک هغه به داسې لاس میلاو کي یو لوی عالم به ناست وي، یو مشر به ناست وي، پلار به ناست وي، مور به ناسته وي او دا به ورسره داسې عجیبه لاس میلاووي. نه، دواړه لاسونه میلاول امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي المصافحة بالیدین، لاس میلاول او مصافحه کول په دواړو لاسونو سره دا ګوره سنت طریقه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوس وشو، وی صاحب چې یو سړی ده د بل سره لاس میلاوي نو داسې وکړي وی او وی خجی بل معانقه ده، یو مصافحه ده او بل معانقه ده. مصافحه څه ته وایي؟ مصافحه لاس میلاولو ته، او معانقه غاړې میلاولو ته. مونږ یو بل ته غاړې ولو که نه، څوک د لرې نه راشي، مهمان دی راشي، ورور دی بار ته لاړ وي یا یار دوست وي او میلاویږي ورسره ډېر وخت پس نو داسې غاړه ورته ور میلاو کړي. نوې چا سره معانقه کول پیغمبر علیہ السلام مبارک کو فرمایل چې دام بالکل صحیح ده. او بیا تېنه تپوس وشو، وی صاحب چې چا سره سلام کوي او د سلام په لړ ټیم کې ورسره داسې ورټیټېږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو فرمایل لا داسې مه کوه، بس لاس ته میلاو کو سلام دې وکړو، داسې نه چې ته د رکو حالت دې جوړ کړي هغه دې پاسه ور پرېږدې. بعضې صاحبان کوي ګورې. او شریعت مبارک ګورې قسم د ما او تا ته طریقه ښودلې ده. شریعت مبارک ما او تا ته لاره ښودلې ده چې په کمې لارې باندې به د جنت او په کمې لارې رسې، په هغې لارې به رسې چې کم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ما او تا ته بیان کړی ده، نو په هغې لارې به ګوره جنت ته دوتو رسو. نوې نه وی داسې ټیټېږه پې ما با ابر مجبوری کو چاته ور ټیټ شوي نو دا جایز ده. درته یو مثال ذکر کم، فرض که یو بوډا ده، مور پلار دی دی، یو بوډا څوک ناسته یا یو بیمار کټ کې پروت ده او تو ورسره لاس میلاوي نو هغه سره بیا خامخا ټیټېږي. دا بیا امر مجبوري ده او دا جایز ده بیا. او که نه هغه خصم صادق ته او تا سره میلاویږي او په لاره کې در سره یو بل سره ګرځي او تو ورته ورټیټېږي، نو دا ګورې د رکوع حالت سره مشابهت ردي او مز او عبادت دا بټول د الله پاک جل جلاله د پاره بنده ته وګورئ نه ټیټېږي. نو جناب حضرت دې وجې نه مونږ جنازې لدو که نه، جنازې کې مونځ کوو، جنازه راته مخې ته پرته وي خو رکوع سجده نه کوو. ګورئ جنازې مونځ کې رکوع او سجده نشته، دا ولې؟
کو چرته د جنازې په منځ کې رکوع کول د جنازې په منځ کې سجده کول وي نو بیا به چا ویلو چې تاسو خو ویل چې د الله پاک جل جلاله نه علاوه بل چاته سجده جایز نه ده بل چاته رکوع جایز نه ده او ته په جنازې کې مړی درته پروت او ته هغه ته رکوع سجده کوې شریعت مبارک ګورې د جنازې د مونځ نه رکوع سجده ختمه کړې ده او نور اعمال خو ټول د مونځ په شانې دي او دس په کوې تکبیر به وایې دعا به وایې او سلام به واړوې په ولاړه باندې به بس دا دعا ووایې او ستا جنازه وشوه نو لہذا چاته د لاس ملاولو په ټیم کې داسې پې ورټټېدل دا ګوره شریعت مبارک نه خوښوي ټیک ته ستا پیر صاحب به وي ستا عالم صاحب به وي ستا استاد صاحب به وي پکار تاله دا ده چې تا ته د خپل پیر صاحب ګوره دا طریقه وښایي چې شریعت مبارک ګوره دا طریقه ښودلې ده تا ته خپل استاد صاحب دا طریقه وښایي چې ما او تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا طریقه ښودلې ده او کنه نه ښایي نو بیا خو بده ده که نه بلکې زه تو به هغه چا پسې ځو چې الله پاک جل جلاله ما او تا ته احکام ذکر کړي دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ما او تا ته طریقه ښودلې ده هغې پسې به ځو